السلام علیکم، ستړي مسئ. زموږ هیواد یوټیوب چینل تاسې ګورئ. زه حکمت الله بارک یم. نن په کندهار ولایت کې د عینو مینې په ښایسته ښارګوټي کې په تاسې باندې یو کلب یا هم جیم وینم چې دا جیم د السبحان فټنس کلب په نامه یادیږي. تازه په عینو مینې کې د دوهمې فوارې سره د اتاق تجارت سره دا افتتاح شوی دی. نو راځئ چې وګورو دوی څه نوع خدمات لري، څنګه کلب دی. دا به تاسې په همدې ولاګ کې راسره وګورئ، ځکه چې کلب چې دی د صحت دپاره ډېره ګټه رسوي. نو اول چې تاسې کلب ته راننوځئ، دلته یې ستاسې دپاره یو غټ سهولت رامنځته کړی دی چې ما په ډېرو کلیپونو کې نه دي لیدلي دغه سهولت. البته دلته یې دوستانو چمپلان ایښي دي. تاسې وینئ چې مثلا تاسې باید چې کلب ته راننوځئ، لومړی باید خپل چمپلان تاسې وکاږئ او بیا وروسته دلته راسئ. دلته دوی د وایي کوو خپل څپلۍ او بوټونه وباسئ. نو دا یې ډېر ښه څه ورته دغه کړي دي. او دلته د لمانځه ځای دی، د لمانځه ځای او د لباس د تبدیلي ځای دی. دلته به هم ورسو. دلته یې ډېرې الماریانې خورا ورته جوړې کړي دي تر څو تاسې خپل لباس دلې وکاږئ او وروسته کلب ته ورسئ. نو دا یو تر ټولو بهترینه څه دی د ورزشکارانو دپاره. نو اوس به ولاړ سو د خیر سره د جیم دننه برخه به په تاسې باندې ووینو. دلته فکر کوم یو مساج چیر هم ایښی دی چې د مساج دپاره استعمالیږي. تاسې وګورئ دلته بیا د داخلي دپاره یا هم هغه د دوی د معلوماتو یا هم د خدماتو ځای دی چې دوی تاسو ته کولی شي دلته دا خدمات تشریح کړي. او مخکې له مخکې چې راسم دلته دوی دغه د قد د اندازه کولو یو ماشین ایښی دی. نو دا هم په ډېرو کلیپونو کې ما نه و لیدلی. دا هم خپله یو غټ نوښت دی چې دوی رامنځته کړی دی. خو به ګورو چې زما قد څومره دی او څو کیلو یم. دا دی وګورئ، دا وګورئ دوستانو، دغه فکر کوم دا زما قد سو او دغه مې وزن سو. دا مې د زړه ضربان سو فکر کوم او فکر کوم نورمل یم زه. دا دی تاسې وګورئ، دا په ډېرو کلپو کې دغه خدمات ما نه و لیدلي. نو کور ودان چې داسې یو کلب یې جوړ کړی دی د ځوانانو دپاره، د مشرانو دپاره، د کشرانو دپاره. نو السبحان جیم دی چې تازه پیل شوی دی، تازه افتتاح کړی دی دوی. نو دا چې څو نوع وسایل دلته شته، دا به یو ملګری راسي او خبرې به راسره وکړي. تاسې راسره مل واوسېږئ. زموږ هیواد یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو د دغسې نورو پرمختګونو څخه خبر سي. ملګری ته راسه. نو د ده سره به موږ خبرې وکړو چې دا جیم یې څومره مصارف کړي دي، دوی څومره وخت یې کېږي دوی دا افتتاح کړی دی. نو ته ودې چې ملګری زه پیدا کړمه. ته راسه انډیواله، یو څه معلومات به راکړې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. داخله په څه ده وروره؟ اوس هم د داخله تر اوسه استاد مو نه دی راغلی. ښه سید سم، زه به انتظار سم. ولته مو ورکړئ شه داخلې پکښې لیکلي. زه بیا وګورم وروره. ورسه ځه. ستړي مه سې ورور، څنګه یې جوړ یې په خیر صحت ښه دی؟ مننه. ښایسته نوم دې راته ووایه. نقیب الله جان دی. دلته ټرینر یې؟ بلې وه. ماشاءالله. نقیب جانه څو ورځې مو پر دې کلب کار کړی، څومره وخت مو کار کړی تر څو دغه جیم جوړ کړي داسې؟ تقریبا زموږ خو د پروژ کال راهیسې پکښې اخته یو. بله و. نو یو 3 میاشتې انشاءالله وخت ونیوي. 3 میاشتې وخت ونیوي. څونه وسایل تاسې لري؟ نو د هر رقم ماشین موږ لرو دلې. ټول هم برابر؟ هر عضلې ماشین و موږ برابر کړي دي. فټنس، باډي بلډینګ ټوله. نو همر کمپنۍ پکښې شته، لایف فټنس پکښې شته. نو داسې مختلف کمپنۍ شته. تاسو برانډي کمپنۍ برابر کړي چې مو درانه مصارف کړي. انشاءالله مصارف مو دغه ځای څخه به شروع کړو. تا به تشریح کړو دوستانو ته چې دا د څه دپاره دي، دا ډمبلونه دي او څه دي، هغه خو تاسې به پوهېږئ. بلې وه. ښه. دلته د څو کیلو تر څو کیلو پورې ډمبل لري؟ د 15 کیلو څخه تر 10 کیلو پورې الانده لرو. ښه ماشاءالله ماشاءالله. تر 10 کیلو پورې لرو. نو وروسته انشاءالله پورته وزنونه کېدای شي چې راوړو. بلې و. او دلته خو نو پټي ورته و دا خو نو پاټ دي د هغه خلکو دپاره چې مثال وزنونه یې ډېر دي. بلې وزنونه یې ډېر دي، هغه کولی شي دلته داخله وکړي. فټنس او باډي بلډینګ کلب دی دا دوستانو. دلته ګورئ خورا ډېرې پټي مولا ورته راوړي دي او تر څنګ یې باسکلان هم شته. پټي چې هغه دي هغه برقي پټې لرو او دغه 3 دانې چې دي د اتومات پټې دي.
برق و هیڅ شی نه غواړي برق نه هم خدمات سته و خدمات سته انشاءالله شاګرد کولی شي چې د بې برقه پټۍ څخه کار واخلي ماشاءالله ماشاءالله ستاسې خپله څو کاله کېږي باډي بلډینګ کوئ تقریبا 9 کاله 10 کاله شاوخوا کېږي ماشاءالله ډېر وخت کېږي ستا په یادېږي د نن څخه 10 کاله مخکې دومره سهولتونه نه وه نه وه هغه چې به ما ماشینان و ډېر په تکلیف به خلکو دغه ورسره کوي ورزش ورسره کوي چې دا مو څه برابر کړي دي دا هم بایسکلان دي دا هم د فټنس د هلکانو دپاره چې مثال وزن یې بلابو دي د هغو دپاره دا بې برقي دي څه دا برقي دي دا په برق باندې کار کوي برق نه کار نه کوي کار کوي خو صرف داسې دی چې سکرین کې هغه کم دغه چې دي وخت و ټایم و شی چې معلوموي هغه بیا نشته هغه سکرین یې دغه مطلب کار کوي دوستانو ځکه چې کله چې رفتار وکړي بیا دلته سکرین لري د سکرین لګېږي او دا دی ګوري دغه سکرین چې کله برق نه بیا نو کار نه کوي نور بایسکل فعاله دي صرف سکرین یې کار نه کوي دغه یې بایسکل څه دوستانو ماشاءالله هر څه یې نوي دي دوی ماشاءالله ډېر ښایسته وسایل راوړي دلته نو انشاءالله پیکونه مو دلې د ټوله ماشینګري چې ده دلې مو خلاصه کړې ده ښه فټینګ هم دلې سوی فټینګ هم دلې سوی دی ماشاءالله دلته هم دوه دنې بایسکلان ایښي دي دې خواته خو نو بیا هغه دغه سوله دو طرفه ماشین دی تقریبا 8 نفره پر دغه یو ماشین ورزش کولی شي ماشاءالله دلته مو نو سټان ورته ایښي دي دغه اکثره سټان دي چې د شولډر چوکۍ هم شته او په دغه کې نو بایسپ وبخښئ چیسټ ټرایسپ دا پکښې لګېږي و ډېره مننه ژوندی اوسېږئ خورا ډېر شیان دوی راوړي دي او تر څنګ یې نور کوم خدمات دلته لري انشاءالله کانتین هم فعاله دی او موږ داسې نور د لباس انتظامات هم کړي دي چې ښه لباسونه خپل جوړوئ لباس او بوټونه و پروټین ښه دلته دوی یو ښایسته کانتین جوړ کړی دی او ښایسته فضا یې دلته جوړه کړې ځوانانو دپاره چې دوی وکولی شي دلته مثلا یو شي ته ضرورت ولري دا ورزشکاران خو ډېر دغه هګۍ او پټاټې او ایښولي نخود او دغه شیان خوري نو هغه دغه ځای دوی ورته برابر کړی دی او ډېر د چاپېریال یې ډېر برابر دی او دلته یو نوع شیان دي چې هغه نو زه نه ورسره پوهېږم هغه نو بیا دوی په پوهېږي دا څه شي ورته وایي استاد دا اکثره انرژیانې دي چې ورزشکاران یې د ورزش په مابینځ کې خوري او په ورزش کې ورسره مرسته کوي ماشاءالله نو وراره څه کوې وروره خو څه داخله به وکړم ته خو ودرېږه وروره غټه خېټه دې نیولې ده ته هم را روان یې زه به خېټه کوچنۍ کړم ورځغله باسکل ته ور وخېږه سمه ده وده داخله وکړم هغه ځای چې شته ښه غم لرئ تاسې ښه دا چمپلان سره اجازه ده وروره ښه والله اسنی د کلب چمپلان دي خامخه نو دلته ښه تاسې فروشات خپله مرتلي د جیم دپاره ښه خپل مشخصې وردیانې به مو نه بلې و هغه مو جوړې کړي دي انشاءالله هغه هم په راتلونکي وخت کې به انشاءالله راسي اوس خو فلحال دغه د شاګردانو لپاره مو انتظامات برابر کړي دي بلې وردیانې سوله دوستانو او دلته تر څنګ یې خوندور ښایسته بوټونه ورته ایښي دي ماشاءالله دا د ورزش دپاره کارېږي بیا دا یوه جوړه په څو تمامېږي دا نو مختلف بیې لري د دې مسؤل مو نو سابې ټاکلی دي ښه دوی به راته ووایي چې جوړه په څو هغه تور چې ما راپورته کړي هغه په 9.5 سوه افغانۍ د ورزش دپاره د ورزش دپاره دي رقم تور په 1000 افغانۍ دي او دغه شپچایي دا په 9.5 سوه افغانۍ دي دا ټول د ورزش سامان دی دا ټول د ورزش لباس دی د سایزونه لري بله او مختلف رنګونه لري رښتیا هم ټول د ورزش لپاره استعمالیږي رښتیا هم دوستانو ډېر دا عجبه بیخي جالبه ماته معلوم ځکه چې په نورو کلپو کې داسې خدمات نه وه نو برابر کړي دي بله انشاءالله کور مو ودان خدای دې خیر درکړي سلامت واوسېږئ بله بله دا هم خرڅوئ ښه دا د فروش دي بله یو چا ضرورت ورته درلود یا سبحان جیم ته راسئ بیا و هغه بیا د مساج چوکۍ ښه ورو دپاره وړي بله ځینې خلک مریضان وي د پښو د بدن بله دا د خرڅلاو شیان هم دوی خرڅوي نو والله خدای دې خیر ورکړي چې تاسې یو ځای جوړ کړی دي موږ هم کوشش وکړئ چې راسو دلې دغه چاپېریال ته تاسې وګورئ څومره ښه ارامه ښه خواپاکی ځای دی نو دوستانو
دا السبحان کلب دی چې دوی دغه تازه جوړ کړی دي. مخکې ورور ویل چې 3 میاشتې موږ په دې شروع کړی و چې دا کلب برابر کو، دا سامان ورته راوړو چې دوی د مشهورو کمپنیو سامان آلات راوړي دي لکه لایف فټنس دی او همداسې نور چې د ټولو مشهورو کمپنیو څخه دا لایف فټنس دی. تاسې هم ورسره بلدیت لرئ څوک چې ورزشکاران دي. بله څه شی؟ امر سټایل. بله وزنونه چې موږ لرو دا ټوله همر کمپنۍ ده. ښه همر کمپنۍ. بله هو تاسې وګورئ دا نو هغه ورزشکاران چې هغه بیا دوی په پوهېږي دا ښه شی دی، دا د هغه ښو کمپنیو څخه دی. نو دوستانو دغه دی رالو دا کلب هم په تاسې وکتئ چې ډېر ښه خدمات پکښې کي. دا زموږ په تنګي ته به یو داخله مر وکړو د خیره. اوس به راسو د دې کلب پر داخله باندې به وغږېږو چې د دوی دغه خدمات او فیسونه یې څو دي. دا به انشاءالله ملګري هغه ورکه مرکه سته که څنګه وکړو دا به انشاءالله ملګري راته ووایي. د داخلي په اړه که چیرې موږ ته هغه ورکه راکړي چې مثلا ډېر دوستان سره دا فکر وي شاید کندهار کې دا تشویش ولري چې موږ واړو داخله وکړو، قیمتونه یې څنګه دي، نو هغه به هم انشاءالله موږ په تاسې ووینو. بله ښه تخفیف هم ورسره کوئ. بله ګورئ دا دي دوستانو السبحان فټنس کلب پکیجونه دي چې تاسې کولی شئ دا د باډي بیلډینګ داخله فیس. نو دغه پیله څخه تر پایه پورې ټول هغه خدمات دوی پکښې لیکلي دي او دا هم د دوی شمیره سوله چې مثلا تاسې کولی شئ تماس سره ونیسئ د لازماتو معلوماتو لپاره. څه وایه وروره؟ والله ستا قربان سمه زما خو په دغه سر نسو خلاص دا به وروره ګوله زه د دوی سره به راوغږېږم یو څه به زما سره مراعات وکړي په خاطر د دې چې بس نو څنګه کار دی معنا کار دغه دی شروع یې کړو د خیر سره. یو بله ښه خبره خو لا دا دی پکیجونه لري تاسې ته پکیجونه درکوي مثلا 6 میاشتې چې دی هغه په 2,500 افغانۍ سو. دغسې میاشتنی فیس چې دی هغه د فټنس د البته فټنس او باډي بیلډینګ فرق کوي دوستانو. نو دلته خپل داخلي شان ټول لیکلي 3 میاشتې دي مثلا 3,000 دي 6 میاشتې دي 2,500 دي. تخفیف بیا ورسره سته دوی وایي په هر فیس کې موږ محصلینو سره او د اقتصادي مشکلاتو 3,600 کېږي موږ 3,000 زنجا خو 600 ورته ما په تخفیف پر کم دي. بله نو خدای دې خیر ورکړي. کور یې ودان. ته څه دلته څونه سرمایه ګزاري ته کړې ټوټل؟ سرمایه ګزاري نه رامعلومېږي خو تقریبا هم نسم ویلی دي خو ډېره غواړي دا. بله دې خواته سره وروره ګوله ډېر سامان دی داسې نوی سامان دی په کندهار کې مې نه و لیدلی. نو الله دې خیر ورکړي. کور یې ودان. ښه ته نور څه وایه؟ زه دغه وایم چې زه ضرورت لرم اوس مې ځان وتلی هغه د خطر په علامه کې وم هغه د خطر علامه یې راوړله دا د عمر په خطر کې دا به اوس څنګه ژوند سو خطر ستاسو اوس غلي چالانه خبره به دې وکړې ته ونیسئ وارې وروخېږه دغه ماشین ته یو ټرای پر وکړه چې موږ تا ووینو. په خپلو داخلو په دا میاشتانه کې دا ټول کې تخفیف هم کوو ډېر د محصلینو سره اقتصادي ستونزه ولري هغه رقم هم راته ورسره خیر درکړي سلامت اوسېږئ. دا ډېر وخېږي ستا که څنګه کار دی؟ نه کې چې تیز سیز هم ښه خوند کوي دا ښه راځه د خیره ورته سم لږ چک یا چپلک سره تیزیږي خو به نه لږ ورته قرار کړه چې دی ځه ښه لږ چې تیز سیز هم ډېر درې ور وم یا شپږ څنګه دی څنګه دی خوند کوي که یا څه ووایم مسلمانه ده څنګه داسې راپورته کوي هلته زه معلومېږم شم مشکل خو به نه یا ورور نن به بیا ورته وایي چې ده پټه چلول ولا ښه خوند کوي. ښه استاد دا چې څومره څوک دلته وزدلې ښه دی د لاس نیکو څخه بیا تر 50 دی څنګه دی ښه خوند کوي؟ ښه خوند کوي ولا کور یې ودان داسې سړی ودانیه داسې سره اوچته سي نه دی څه نو بالا د خیر د لیر راځه انشاءالله ورزش کوه ورزش چې دی د صحت لپاره ډېره ګټه لري هغه که هر رقم ورزش شي خو دغه ورزش چې دی تر ټولو بهترینه دی ځکه چې خوله چې ده هغه د لې بهیږي نو ځغستا کوه کله کله اوس کوم شی به وم ستا چې بیا دغه بل بټن جای کوم دی جای کوم دی جای کې پورته یا پورته نه کې بس ښه څنګه سپی؟ ولا ډېر ضرورت لرم ګوره دا اوس نه کې ولاړم یا دا دې ستړی سو
ښه دوا دي څه نو دوستانو مشرانو خویندو وروڼو ستاسو څخه مننه چې د هیواد میډیا دا خپرونه مو وکتله. موږ همیشه کوشش کوو چې په کندهار کې کم نوښت یا کم پرمختګ رامنځته سوی هغه که په هره برخه کې انشاءالله موږ په تاسې باندې هغه وینو او تاسې ځینې خبرو. دا د کندهار ښار په عینو مینې ښارګوټي کې دوهمې فوارې سره د اتاق تجارت پر منطقه باندې چې لاندې دلته دا مارکیټ څه نومیږي؟ السادات پلازا. د السادات پلازا په لاندې برخه کې یعنی په زیرخانه کې دغه یو ښایسته جیم جوړ سوی دی چې تاسې وینئ ماشاءالله ډېر ښایسته دوی جوړ کړی دی. الصبحان جیم دی دا فټنس کلب دی. نو تاسې کولی شئ چې دلې راسئ داخله وکړئ. ورزش دی د صحت ضامن دی د صحت ضمانت کوي. استاد سجده پوښتنې وکړې چې څونه مثلا ګټه لري او دا پټه د چیشته پاره د بسکل دا به یو زموږ یو سمپیو په سپورټ کې ناکامه سوی و یا داسې چې مثلا دا شان چې کم کم عضلاتو ته ګټه کوي او داسې پوښتنه ټوله تشریح ښه ډېر دی ټرینر دی کلب ته چې راسي د دې ټرینري چې مثلا دغه شی باید وچلی مثلا بس دغه زما سوال و هغه پر اول خیر اوسي خیر اوسي خیر اوسي. موږ هغه چې دی اس اف جي کتیس ورته پام سوی دا موږ خپل په سټنډرډ جوړ دی د شرکت ده. موږ حالت خپل شرکت چې مو دی اس اف جي په نامه دا موږ سره جوړي او بیا دا نور چې بیا چې دا بیا لوکل چې دا نور کمپنیانو څخه چې دا رقم دی جان. مننه. ته څه ویل لرې نور دوستان ته؟ نور زما دوستان ته موږ دا وینا ده چې ټولنې ته موږ خدمت کړی دی. نو راسي خپل پانګونه کوای شي پیس موږ تخفیف ورسره کوو اقتصادي ستونزه شی ولري دا مرته پیغام دی ورته. خدای دې خیر درکړي سلامت اوسې. مننه. ښه وخت ښې چاري د خدای په امان. مننه چې زموږ هیواد ګورئ.